د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ بیرته هیواد ته راستون شو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د پوهنې مخکینی وزیر ډاکټر فاروق وردګ هیواد کې له وروستیو تحولاتو وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د اسلامي امارت له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون سره په همغږۍ هیواد ته راغلی چې کابل نړیوال هوایي ډګر کې قومي مشرانو او ځوانانو هم هرکلي ته ورغلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.